السلام علیکم خوږو دوستانو، امید لرم چې ټول به روغ جوړی او د ژوند په مزو کې به یې. ملګرو، که چېرې تاسو سوچ وکئ د 10,000 فوټ لوړوالي نه راغورځېدل او بیا هم ژوندی پاتې کېدل څه ناممکنه غوندې ښکارېږي، خو دا بالکل شوي دي. دا قصه ده د یو 18 کالو جینۍ چې هغه خو د مرګ خولې ته ننوتې وه، خو واپس ترېنه ژوندی راووته. دې جینۍ په ژوندوني مرګ تېر کړو، هغه هم د دنیا تر ټولو خطرناک او خوفناک ځنګل امازون رین فارسټ کې. ملګرو، د دې جینۍ نوم دی جولیان کوپسکی. په 24 دسمبر 1971 کې دا جینۍ د خپلې مور سره په یو جهاز کې د سفر د پاره روانه شي. دوی د خپل کلي پیرونا پوکل پاته روان شي. اصل کې د دوی د کرسمس چټیانې وي او دا جینۍ د خپل پلار د ملاقات د پاره روانه وي. په دغه وخت کې موسم او هر سره بالکل صفا وي. په دغه جهاز کې 92 مسافر سوار او شپږ پکې عمله وه. جهاز خپل منزل طرف ته په سور روان و، خو اچانک دا جهاز په جلغېدو شي. دا ټول مسافر ډېر زیات غبراو شي ځکه چې جهاز په یو ډېره ګڼه وریځ کې روان وي. جولیان د کړکۍ طرف ته سیټ کې ناسته وي چې څنګه بار وګوري. هغې ته یو خطرناکه برېښنا ښکاره شي چې د جهاز ګسې پرې سره مضبوطه ټکراو شي. د جهاز د تباهۍ وخت شروع شي، شور او غرب جوړ شي. د جهاز ټول الارمونه د خطرې غنټې بجاو کی. ټول پایلټان د خپل کوششونو باوجود د جهاز په کنټرولولو کې ناکام شي او یو ډېر زوردار دماکه وشي. جولیان ته خو دا محسوسیږي چې زه په خپل سیټ ناسته یم، خو د بدقسمتۍ د وجې نه دا سیټ د جهاز نه بیل شوی وي. د مضبوطې برېښنا له وجې جهاز چوري شي او جولیان د خپل سیټ سره د 10,000 فوټه لوړوالي نه ځمکې طرف ته را روانه وي، خو دا بې هوشه وي. هر کله چې جولیان په هوش کې راشي نو څه وویني چې هر طرف ته غټې ونې دي. د هغې حالت ډېر زیات خراب وي. د مرۍ هډوکې هم مات شوی وي، په بدن یې ډېر زیات زخمونه وي. هغې ته خو دا یقین نه راتلو چې زه د دومره بلندۍ نه راغورځېدو باوجود څنګه ژوندی یمه. په ځای د دې چې هغه د دویم ژوند دپاره خوشحاله شي، هغه خو نوره هم خفه شي. سوچ کوي چې د باران نه خو پټه شوم، خو د ناوې لاندې مې شپه شوه. هغه پوه شي چې زما د ژوند سره خطرناکه مقابله خو اوس شروع شوه. هغه دا وخت د دنیا تر ټولو خطرناک ځنګل امازون کې ده. هغې ته هیڅ اته پته نه لګي چې زه اوس د دې ځنګل نه څنګه وځم. د هغې زړه دا وایي چې دا څه آسان کار نه دی. په دې کې هغې ته د خپل پلار خبره وریاد شي چې هر کله څوک په ځنګل کې ورک شي نو هغه له پکار دی چې د اوبو لاره ونیسي او په هغې دې روان شي. په دې کې به هغه د انسانانو بستي بیا مومي، نو هغه په یو خوړ باندې روانه شي چې لږ مزل وکړي نو د یو 3 مړو سره ملاقات وشي. جولیان په دې یره دغه مړو ته ورنږدې شي چې کچري زما مور پکې نه وي، خو د هغې مور په دې کې نه وي. دغلته هغې ته یو بیگ په لاس راشي چې په هغې کې یو څو چاکلیټونه پراته وي. د تېر شوو 3 ورځو نه وږي جولیان ته دا د یو خزانې نه څه کم نه و. جولیان یو چاکلیټ وخوري او نور کیدي چې بیا د پاره به پکار شي. د هغې سترګې مسلسل په دې تلاش کې وي چې آخر کومه لار به ما د دې خوفناک ځنګل نه وباسي. په هغې 3 ورځې تېرې شي خو هیڅ لار ورته په نظر را نه شي. خو 3 ورځې پس هغې ته یو غټ خوړ په نظر راشي نو داسې لکه شان خوشحاله شي او دغه خوړ لاره ونیسي او د خوړ په غاړه روانه وي. په دې کې ډېرې ورځې او شپې تېرې شي او د هغې حالت ډېر زیات خراب شوی وي، خو د دې باوجود هغه حوصله نه بیري. هغې ته پته ده چې زه به خپل منزل ته یو وخت ضرور رسېږم. لګاتار د 100 ورځو د سفر په وجه د هغې حالات دومره خراب شي چې د هغې دپاره مزید تلل تقریبا ناممکنه وي. خو هغه دا فیصله وکړي چې اوس به په اوبو کې د لامبو نه کار اخلم او مخ په وړاندې به ځم. د 2 ورځو سفر هغه په لامبو پار کړي. نو دغه شان اوس د جولیان په ځنګل کې 8 ورځې تېرې شوې وي او جولیان د ځنګل نه د وتو هر ممکن کوشش کړی وي. د هغې لوږه یو داسې حد ته رسېدلې وي خو اوس هغه د چندخو خوړلو ته هم تیاره وي،
خو په هغې کې د چنده رانیولو طاقت هم نه وي. هغه څه په خوېدو په اوبو کې روانه وي. په دې کې هغه په یو بل مصیبت واوړي. هغې ته په اوبو کې محسوس شي چې څه څیز زما په بدن حملې کوي او زما د بدن غوښې خوري. هغه ډېره زیاته ګبراو شي او زر د اوبو نه بهر راوځي. څه ګوري چې د هغې زخمونه د چینجو نه ډک شوي وي. هغه چې دا وګوري نو په زوره په چغو شروع وکړي. خو په دې خاموشه ځنګل کې څوک دي چې د هغې چغې واوري؟ هغې ته چې پته ولګي چې زما درد محسوسولو والا څوک هم نشته او زما د مدد دپاره راتلو والا څوک هم نشته، نو هغه یو ځلې بیا زړه وکړي او خپل ګران سفر واپس شروع کړي. په دې کې د جولیان 10 ورځې په ځنګل کې تېرې شي، خو څه په دیکو روانه وي. دا یو داسې وخت وي چې د جولیان امید مکمل ختم شوی وي. خو لږ سفر نه پس هغه څه یو څیز وویني. هغې ته په خپلو سترګو یقین نه راځي چې دا زه څه ووینم. د خوړ نه هغه طرف ته هغې ته یو کښتۍ په نظر راشي. د هغې د خوشحالۍ هیڅ حد نه وي. هغه په منډه د کښتۍ طرف ته لامبو ووهي او کښتۍ ته وروخیږي. د کښتۍ په ګوټ کې د تیلو ډکه یو ګیلن پروت وي چې په هغې کې پټرول وي. هغه په خپلو زخمونو پټرول واچوي چې دې سره به زما په زخمونو کې موجود چینجي مړه شي او زخمونه به می صفا شي. ستړی ستومانه جولیان په دغه ټیم کې اوده شي او خوب پرې غالب شي. یو څو ګنټې پس 3 ښکاریان راشي چې دوی د دغې کښتۍ مالکان وي. هغوی چې جولیان وویني نو د خپو نه یې ځمکه وښویېږي. حیران په دې شي چې په دې خطرناک ځنګل کې آخر دا جنۍ څه کوي. چې کله ښکاریان د جولیان نه تپوس وکړي نو د هغې د خولې نه ورته صرف دا وځي چې زه د لانس آف لایټ 508 په حادثه کې ځنګل ته راغورځېدلی یم. او دې ویلو نه پس هغه بېهوشه شي. ښکاریان چې کله دا خبره واوري نو په خپلو غوږونو یې یقین نه راځي او وایي دا خو یو معجزه ده. جولیان لره دغه ښکاریان د ځنګل نه صحیح سلامت راوباسي او دغه شان د جولیان ناقابل یقین کهانی د دنیا مخې ته شي. ملګرو، زه د جولیان جذبې ته سلام کوم، ځکه چې دا صرف د جولیان د مرګ د خولې نه راوتو کهانی نه ده، بلکې دا د جولیان د جذبې او د همت کهانی ده. نو ملګرو، که چېرې تاسو د جولیان په ځای وئ نو آیا تاسو به هم دومره جذبه ښکاره کوله؟ په کمنټ سیکشن کې زموږ سره د خپلې رای اظهار ضرور وکړئ او د داسې مزید کهانیانو لپاره زموږ ویډیو لایک کولو سره زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. بله داسې خوندوره ویډیو کې به ملاویږو. د الله په امان.